الله وی موږ لېږلی موسی علیه السلام فرعون ته او کوم چې د هغه سره غټان خلک و سرداران. وجه دا ده د سردارانو تذکرې وجه دا ده چې عوام په ټولو کارونو کې هم په دغې سردارانو پسې روانو د هغوی تابعداري کوله او بیا دې ټولو تابعداري کوله د فرعون. نو ځکه الله وی فاتبعوا امر فرعون، نو روان شو دوی په کار د فرعون پسې، ټول په فرعون پسې روانو دا کوم چې سردارانو، او بیا خلک په هغوی پسې روانو. د موسی علیه السلام یې ونه منله، هغه ښکاره دلایل یې ونه منل، په هغې ایمان رانه وړو او روانو په فرعون پسې. الله وی وما امر فرعون برشید، او نو کار د فرعون فایدې والا. به څه فایدې والا؟ خو د کفر خبره وه. فرعون خو د کفر خبرې کولې، فرعون خو دعوت ته کفر طرف ته ورکو. نو الله وی د فرعون کار فایدې والا نه و، خیر پکې نه و، حق ورسره نه و، هدایت پکې نه و، خو بیا هم تابعداري دوی د فرعون د کار وکړه. یقدم قومه یوم القیامه، مخکې به رواني د خپل قوم نه په ورځ د قیامت. فاوردهم النار، نو داخل به کې دوی لره اور ته. وبئس الورد المورود، او بد ګودر دی یا او بد ځای دی چې ورتلل ورته کیدی شي دا جهنم. الله وی د قیامت په ورځ به فرعون د دې خپل قوم نه مخکې رواني او دا قوم به جهنم ته بوځي. ګوره کله چې په مشرانو پسې داسې روان شي چې سړی پکې حق پرېږدي او چې سړی پکې دلیل ته ونه ګوري، نو هم د دغه مشر د لاسه او په هغه پسې د تګ د لاسه به د انسان جهنم ته ځي. سورة الاحزاب کې الله سبحانه وتعالی د جهنمیانو تذکره کړې ده چې دوی به دا چغې وایي انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. یا الله موږ د مشرانو منلې وه، موږ د مشرانو تقلید کړی و، موږ د هغوی لار رانیولې وه، موږ قرآن او حدیث ته نه دي کتلي، موږ حق ته نه دي کتلي، نو دوی د لاسه یا الله موږ جهنم ته رالو. دقې شان به فرعون د خپلو کشرانو نه مخکې رواني جهنم ته. فاوردهم النار، الله وی دی به دننه کوي جهنم ته. وجه دا ده چې دا څه کفریات چې د هغوی سره و دا ورته ښوولي ده و دی مشرو، نو ځکه الله وی چې همدقه فرعون به جهنم ته بوځي. وبئس الورد المورود، او دا جهنم بد ځای دی چې دې ته ورتلل کېږي. واتبعوا في هذه لعنه، او ورپسې کړی شوی دی په دوی پسې په دې دنیا کې لعنت. ویوم القیامه، او په ورځ د قیامت هم، یعنی په دنیا کې پم لعنت ویلی شوی دی او په آخرت کې پم لعنت ویلی شوی دی. لعنت معنی الطرد والابعاد عن رحمت الله، د الله د رحمت نه شړلی شوي دي دوی، دې ته لعنت وایي. نو دوی د الله د رحمت نه شړلی شوي دي په دنیا کې هم او د قیامت په ورځ هم. بئس الرفد المرفود، بده تحفه ده ورکړی شوي دا لعنت. رفد په عربۍ کې بخشش او عطیې ته ویلی کېږي. نو دلته وګوره د فرعونیانو انتهایی درجه سپکاوی دلته وشو چې الله سبحانه وتعالی هغه لعنت ته بخشش وی دوی لپاره. وی دوی ته په انعام او تحفه کې دغه لعنت میلاو شوی ده په دنیا کې او په آخرت کې. ذلك من انباء القرى، دا څه چې ذکر شو د خبرونو د کلو نه دي. الله دغه پیغمبرانو تذکره وکړه کنه، د موسی علیه السلام تذکره وشوه، د شعیب علیه السلام تذکره وشوه، د لوط علیه السلام تذکره وشوه، د ابراهیم علیه السلام تذکره وشوه، د هود علیه السلام، د صالح علیه السلام، د نوح علیه السلام، د ټولو تذکره وشوه. الله وی ذلک من انباء القرى، دا څه چې ذکر شو دا خبرونه د کلو نه دي، یعنی هغه کلي
چې مخکې تیر شوي دي او هغه کلي والا چې کوم په هغه کلو کې اوسېدو. نقصه علیک بیانوو منګه تا باندې ده، یعنې دا قصې منګه تا ته بیانوو. منها قائم وحصید، باز د دې نه ولاړ دي او باز دلدل کړی شوي دي. رب العالمین وی دا واقعات موږ ته ته بیانوو د دې دپاره چې د دې نه عبرت واخیستلی شي. وګورئ وی بعض کلونه خو داسې څه جوړ شوي دي چې د هغې نښې نښانې ختمې شوي دي، یعنې دلدل کړی شوي دي، میده شوي دي. او داسې ډېر قومونه الله تباه کړي چې د هغوی هغه علاقې او غذایي نه هر څه ختم شوي دي. او منها قایم، او بعض د هغې نه ولاړ دي. د بعضو کنډرات اوسه پورې موجود دی. الله وګورئ لکه څنګه چې د سمودیانو علاقه ده او د بعضو نښې نښانې ختمې شوي دي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا دومره قومونه الله تباه کړي دي، نو اخر دا ولې الله به له دوی سره زیاتی کړی سه العیاذ بالله. الله وایي نه، وما ظلمناهم، او ظلم نه دی کړی موږ په هغوی باندې، ولكن ظلموا انفسهم، مگر ظلم کړی و هغوی په ځانونو خپلو باندې. هغوی ظلم کړی، الله خو ظلم نه دی کړی. الله خو ته پیغمبران لیږلي دي، کتابونه ورته لیږلي وو، پوره وضاحت یې ورته کړی او حجت یې پرې قایم کړی. او قرآن کې ځای په ځای الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې هم ده چې موږ د هغه وخته پورې یو کلی نه تباه کوو، یو قوم باندې عذاب نه راولو چې څو پورې مو ته پیغمبران نه یې لیږلي، څو پورې م کتاب نه یې لیږلی، یا څو پورې موږ حجت نه یې قایم کړی. الله وایي او دغه شان دا خبره هم الله ذکر کړې چې دا پیغمبران چې ما در لیږلي دي هم دې دپاره دي چې دوی زیری ورکړي مؤمنانو ته د جنت او ویرې کافرانو، دې دپاره چې به د خلکو حجت قایم شي. دغه شان الله بل ځای کې دا خبره هم کړې چې دا قرآن هم ما دې دپاره نازل کړی، ويحق القول على الكافرين، چې د کافرانو باندې حجت قایم شي. سبا له څوک دا ونه وایي چې یا الله تا خو پیغمبر نه رالیږلی، یا الله تا کتاب نه رالیږلی، یا الله تا د وضاحت دپاره څوک نه رالیږلي چې بیا دا کتاب موږ ته واضحه کړی. او صرف دا نه، پیغمبرانو نه بعد بیا علما په دې امتونو کې، نو رب العالمین په ناشنا طریقو سره حجت قایم کړی. او په موږ خو داسې قایم کړی چې تپوس مه کوه. پخوا حدیث و چې علم یې زده کول ګران و او په هغې به محنت ډېر لګېدو، کوشش به ډېر پکار و د هغې دپاره. نن سبا هر څه ښه اسان دي، وسایل ښه ډېر شوي دي، علماو ته رسېده اسان دي، د علماو درسونه اورېده اسان دي، د علماو سره ناسته پاسته اسانه شوې ده، هغوی ته د تګ لارې، هغوی ته د تګ وسایل، د هر څه شتي الحمدلله. نو چې اوس هم یو سړی وي چې زه د قرآن نه نه یم خبر او زه د حدیث نه نه یم خبر، نو تاسو بیا اندازه ولګوئ چې د ده په دې خبره کې به څومره رښتینوالی وي. رب العالمین حجتونه قایم کړي، ضرب برابر بانه موږ سره نشته د قیامت پورې چې هغه دې برابر وي. بلکل موږ سره خبره نشته. څه به وایو موږ الله ته چې الله یې نه موږ په قرآن نه پوهېدو، چې نه پوهېدو نو زده کړی به دې وکړه. ښه نو د زده کولو وسایل ولې وسایل نه ښه ډېر شي، کتابونه شتي، بیانونه شتي، انټرنیټ شتي، جوماتونو کې درسونه روان دي، په مدرسو کې درسونه روان دي، په جامعاتو کې درسونه روان دي، په کورونو کې درسونه روان دي، نور درس څه ته وایي؟ او چېرته چا د دنیا په باره کې دا عذر پیش نه کړو چې زه نشم، خو چې ګورې نو عذر بعض پیش کوي، وایي موږ یاره دین نشو زده کولی، وخت رانه تللی دی، څوک عمر ډېر شوی دی، څوک مزدوري ډېره. دا خبره زما د زړه سخت خفه کوي چې داسې موږ ته څوک په نظر نه راځي چې چېرته دا عذر پیش کړي چې ما د دنیا دې دپاره ونه کړه چې زه هلته دین له تللی وم. داسې ډېر لږ به میلاوي او دا به راته بې شماره میلاو شي چې ته ورته لکه مونځ، لکه درس، لکه عبادت ولې څه چلو، بس هغه لږ کار و، بس هغه لږ کار و، هغه لږه مزدوري و، هغه ښځې خوال او هغه د وړو خوال. یعنې د دنیا دپاره دین پرېښودی کېږي، خو د دین دپاره دنیا نشي پرېښودی.
دا حقیقت دی. د دین دپاره دنیا دا نشي پرېښودی. اوس که چا ته دا وایي چې کار له به ځې خو مانځه په ټیم کې به وځو یا مونځ به پکې نه کوي یا جومات ته به پکې نه ځي، نو ډېر به دې ته هم تیار شي. هېڅ خبره نه خو چې پیسې وګټلی شي. او که دا دې چا ته ووایي چېرې دینداري کول غواړي خو ستا دنیا ته پکې کیدای شي لږ نقصان ورسي، نو بیا دې ته به ډېر لږ تیاري، ډېر لږ به تیاري. هغه به هم د الله خاص چاند کړی شوي بندګانې. نو دا خبره سخت زړه زموږ خفه کوي والله چې د دنیا دپاره دین پرېښودی کېږي خو د دین دپاره دنیا نشي پرېښودی. او بیا د دغه خلکو انجام هم بیان شوی دی. حدیثونو کې دې قسمه خبرو ته اشاره شوې ده چې دا خلک ګوره بیا په دنیا باندې مړېږي هم نه. دنیا د دوی نه مخکې یو د ذلیله ورپسې شاته منډې وي. نو نه خسر الدنیا والآخره، نه دنیا په لاس ورځي او نه دین وګټو، هر څه وبیلل. او کم سړی چې دنیا یو ضرورت وګڼي او مقصد یې خپل آخرت ګرځول او دینداري کوي او دنیا په کې هم کوي د وس مطابق او د ضرورت مطابق، رب العالمین د ده په دنیا کې هم برکت اچي او د ده په دین کې هم برکت اچي. هر څه الله ورکړي. او د هغه یو نه هغه چې په دنیا پسې دین پرېښود، د هغه نه دی ښه خوراک کوي او د هغه نه دی ښه ژوند تېروي او د هغه نه دی ښه د عزت ژوند تېروي. دا داسې خبرې دا کمې چې موږ کوو چې دی یعنې دومره بیانولو ته یې ضرورت هم نشته. ښه واضحه خبرې دي، ښه واضحه موږ په خپلو سترګو لیدلي چې د هغه سړي څه حال وي، کوم سړی چې په دنیا پسې دین پرېږدي او رب الکعبه ذلیل او خوار ګرځي عمر له، ذلیل او خوار. سهار شي او ماښام شي د دنیا منډې، سهار شي او ماښام شي د دنیا منډې. او کوم سړي چې د آخرت غمي رب العالمین د هغوی په دنیا کې هم برکت اچي او په دین کې هم برکت اچي. که دنیا ورسره لږه وي خو هغه برکت والی، هغه ژوند، هغه حیات طیبه چې الله قرآن کې ذکر کړی دی که نه، چې ښایسته ژوند ول الله زه ورکوم، پاک ژوند، هغه پاک ژوند ورته الله نصیب کړی. هغه پاک ژوند څه ته وایي؟ د زړه سکون ته، اطمینان ته، د الله په بندګۍ کې وخت تېرولو ته، نیکعمله بچي، نیکعمله ښځه، دې ته حیات طیبه وایي. نو خبره مې دې پورې راواغسته چې الله سبحانه وتعالی په قسمه قسم طریقو سره حجتونه قایم کړي. نو الله وایي چې دې کلي والا سره ما هېڅ ظلم نه دی کړی، هېڅ ظلم الله نه دی کړی. اوس د نوح علیه السلام د قوم واقع تاسو واورئ، د هغوی سره څه ظلم شوی؟ د عادیانو واقع تاسو واورئ، د هغوی سره څه ظلم شوی؟ د ثمودیانو واقع تاسو واورئ، د هغوی سره څه ظلم شوی؟ د لوط علیه السلام د قوم سره څه ظلم شوی؟ مدین والا سره څه ظلم شوی؟ د فرعونیانو سره څه ظلم شوی؟ څوک خو دې بیان کړي چې آخر هغوی سره څه ظلم شوی؟ هېڅ ظلم نه شي. الله وایي ولکن ظلموا انفسهم، هغوی د خپلو ځانونو سره ظلمونه کړي. او ظلم په دوه قسمه، یو هغه ظلم چې یو سړی د بل سره کوي یا په بل باندې کوي، او یو هغه ظلم چې یو سړی په خپل ځان باندې کوي. نو بل باندې ظلم کول او بل سره ظلم کول دا خو واضح دي، خو خپل ځان سره ظلم کول د دې نه ډېر خلک نه دي خبر. او هغه دا دی چې ته دا کمزوری بدن جهنم ته رتلو حقدار کړي، نو دا د خپل بدن سره ظلم ونه کړو. دا بدن چې دی په دغه اور باندې طاقت نه لري، دا بدن چې دی د آخرت هغه اور خو پرېږده، د دنیا دې اور ته نشي ټینګېدی او تا د آخرت ته اور حقدار کړو. ګناهونه دې کول، نافرمانۍ دې کولې، خو ځان دې تباه کړو، نو دا دې ځان سره ظلم وکړو. لکه کله کله دنیا په باره کې دا خلک نصیحتونه کوي که نه، مړه وایي دومره سخت کار مه کوه، دا بدن سره ظلم مه کوه. داسې ورته وایي دومره سخت کار مه کوه، بدن سره ظلم مه کوه. نو دا کم سړی چې په ګناهونو کې واقع دی د لوی ظالم دی، ځکه چې خپل ځان سره ظلم کوي، خپل ځان د جهنم طرف ته راکاږي. نو الله وایي ما د هغوی سره هېڅ ظلم نه و کړی، بلکې هغوی د خپلو ځانونو سره په خپله ظلم کړی و. او بله دا خبره وګوره، فما اغنت عنهم آلهتهم، نو فایده ورنه کړه هغوی ته معبودانو د هغوی التي يدعون من دون الله من شيء، هغه چې رابلل به دوی سوا د الله نه هېڅ مصیبت
لما جاء امر ربك هر کله چې راغی عذاب دربستا وما زادوهم غیر تتبیب او زیات نکړو هغوی دوی لره سوا د تباهینا یا هلاکتنا. الله وی کم معبودان چې هغوی زما سره شریک کړي او کم مخلوق الله وی چې ما سره شریک کړی او د هغو په بندګۍ کې لګیا الله وی کله چې زما عذاب راغی او زما د طرف نه امر د عذاب راغی نو هغوی هېڅ فایده ورنه کړی دې مصیبت په باره کې نه د هغوی نه هغه عذاب کم کو نه هغوی د عذاب نه بچ کړو بلکې تباهي وله ښه ډېره کړه. تباهي وله ډېره دې کړه چې دې د لاسه د دې غیر الله د بندګۍ د لاسه هغوی ښه تباه شو. او سبحان الله د مشرکانو د عقل پته نشي چې کوم ځای کې دی او که دې خبرو کې سړی سوچ وکړي توحید دا خبره ورته ښه واضحه شي او په الله باندې ایمان او یقین مضبوط شي. یو بوت، یو ونه، یو ګټه، یو قبر، یو دربار او یو درګاه چې تو ته ټول عمر پروت یو کله د الله عذاب راشي بیا دې بچ کولی نه شي بلکې په هغه عذاب کې هغه هم لاړ شي ګډوډ شي په هغه عذاب کې هغه هم خراب شي هغه هم ختم شي نو بیا پروت څه ته ته ټول عمر ورته چغې وایي او بیا چې کله سخته راشي یو پکې هم بیانوي. دا څه وخت مخکې زموږ په ملک کې چې سیلابونه راغلي نو د پنجاب طرف ته ډېر درګاهونه او دربارونه چې د ځان سره به یې ولي وړي نو سوال دا دی چی شو دغه قبرونه والا چی شو دغه باباګان چی شو هغه چې دوی ورته غوث اعظم وي او غوث پاک او دا مرسته کوي دوی په مصیبت کې راځي چی شو هغوی هغه سیلاب خو هغه هم روان کړي دي د هغوی هغه آبادیان هم ګزار کړي د هغوی هغه قبرونه هم ځان سره وي خو چې کله هغه سیلابونه ختم شو هغه ځایونه یې بیا آباد کړو بیا ورته پرېوتو. نو دا د دوی عقل دی چې مصیبت کې تا هم څه نشو کولی او هغه هم څه نشو کولی خو یو شان شوی که او کم رب چې تا د مصیبت نه راویستی شي کم رب چې تا ته فایده در رسولی شي کم رب چې تا ته نقصان در کولی شي هغه رب د دوی نه هیر دی. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته نصیحت کړی که نه یا غلام ای ماشومه یو څو خبرې ته کوم یاد یې ساته نو په هغې کې ورته یو نصیحت دا کړی چې مرسته به صرف د الله نه غواړي خپل کارونه به الله ته سپاري او وایي که دا ټول امت را جمع شي او تا ته څه فایده در کول غواړي نو فایده نشي در کولی مګر هغه چې الله غوښتلي او که دا ټول امت را جمع شي او تا ته څه نقصان در رسول غواړي نو هېڅوک دله نقصان نشي در کولی مګر دومره څومره چې الله غوښتلی د نفع او د نقصان مالک څوک دی هغه الله سبحانه وتعالی. نو رب العالمین څه ناشنا خبره وکړه وایي هغه بوتان چې دوی ورته پراته وو او هم د دغه بوتانو د بندګۍ د لاسه دوی د خپلو پیغمبرانو سره دشمني کړې وه او واقع تېرې شوې که نه هود علیه السلام ته څه ووي او دغه ته یې څه ووي د صالح علیه السلام ته دا بوتان په موږ باندې وسوي ته پرېږدي موږ به اوس د دوی بندګي نه کوو هم د دغه بوتانو د لاسې د پیغمبرانو سره دشمني وکړه. دغه شان د شعیب علیه السلام قوم دا خبره وکړه نوح علیه السلام قوم دا خبره کړې نو د هغه څه دپاره چې د پیغمبرانو سره دشمني وکړه د حق سره دشمني وکړه هغې وله هېڅ فایده ورنه کړه بلکې الټه تباهي او هلاکت یې وله ښه ډېر کړو. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة او دغه شان رانیول د رب ستا دي کله چې رانیسي کیلو لره واغوی ظلم کوونکي. الله سبحانه وتعالی وایي زما عذابونه هم دقه شاني کله چې څوک ظالمان شي او ظلم کوي نو الله وایي زما رانیوه دغه شان دي. إن أخذه أليم شديد یقینا رانیول داغه دردناک سخت دی د الله رانیول ډېر سخت دی. د آیت کې دی چې د الله همیشه هم دا طریقه پاتې شوې ده چې هغه به ظالمان ضرور رانیسي په دې وجه ظالمانو لره د بد انجام نه یره کې اوسېدل پکار دي. مقصد دا دی دلته
ان فی ذلک لآیه، یقینا پدی کی خامخا عبرت شتیگی. یعنی د دنیا د عذابونه چې راځي الله وی پدی کی عبرت او پدی کی دلیل دی. دلیل د څه دی؟ دلیل د آخرت عذاب دی. سړی وایي چې دا څنګه په دنیا کې عذاب راغی، په دې کې دلیل د آخرت عذاب څنګه دی؟ هغه داسې چې د پیغمبرانو د خپلو قومونو ته د آخرت خبره کړې وه که نه کړې وه ته هغه قوم هغه خبره ونه منله، چې ویې نه منله الله پې عذاب راوستو. نو که چېرته د آخرت حق نه وی نو بیا په هغوی باندې عذاب ولې راتلو؟ نو ځکه الله وی ان فی ذلک لآیه، په دې کې خامخا عبرت دی، نښه ده، دلیل دی د آخرت. لمن خاف عذاب الآخرة، هغه چا لره چې یریږي د عذاب د آخرت نه. عبرت هم دغه کس اخیستی شي او په دې نښه کې او په دې دلیل کې سوچ هم دغه کس کولی شي چې څوک د آخرت د عذاب نه یریږي. ذلك يوم مجموع له الناس، دا ورځ ده چې راجمع به کړی شي دې ته خلک. وذلك يوم مشهود، او دا ورځ ده چې حاضري به ورته کیدی شي. ذلك يوم مجموع له الناس، الله د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې دا ټول خلک به ورته راجمع کوم. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، قرآن کې الله بل ځای کې وایي دا ټول به راجمع کم، یو کس به تیم پاتې نه شي. په بل ځای کې الله دې ته یوم الجمع ویلی په قرآن کې د راجمع کېدو ورځ. پیریان، انسانان، څاروي به م الله راجمع کوي، زناور به م الله راجمع کوي. نو ځکه الله وایي ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشهود، دې ته به دا ټول مخلوق حاضري ورکوي. وما نؤخره إلا لأجل معدود، او نو رسته کو منگ دی لرا مگر د نیټې شمارلی شوي لګي د پاره. دا ورځ الله موږ ورسته کړې ده د یو نیټې د لاسه، ځکه چې رب العالمین هر کار په یو نیټه باندې کوي. نو که څوک تپوس کړي چې قیامت ولې نه راځي، نو الله وایي را به شي خدای خپله نیټه د خپل وخت دی، را به شي ویې به نه هغه ورځ. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فکم ورځ چې را به شي چې خبرې به نشي کولی هیڅ نفس مګر په اجازت د الله. دومره سخته ورځ ده چې په هغه ورځ به څوک خبرې نشي کولی مګر په اجازت د الله. وخشعت الاصوات للرحمن، قرآن کې الله بل ځای کې دا خبره کوي چې اوازونه به ټول ښکته شي او ټول خلک به غلي شي د رحمان د یېرې د لاسه. سورة النبأ کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده، یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون. جبریل علیه السلام به خبرې نشي کولی، باقي ملائک به خبرې نشي کولی، الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، مگر هغه چې الله ورته اجازت وکړي او د هغه په وینا باندې الله راځي، هغه څوک خبرې کولی شي. هغه اوږد حدیث تاسو ته معلوم دی او موږ بیان کړی هم دی په څو درسونو کې چې خلک به لاړ شي اول په آدم علیه السلام پسې او بیا به په نوح علیه السلام پسې او بیا په موسی علیه السلام پسې او بیا په عیسی علیه السلام پسې، او د دې دپاره به ځي چې دې ټولو ته وایي چې تاسو سفارش وکړئ الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. خو هغه پیغمبران به وایي چې موږ طاقت نه لرو الله سره د خبرو کول، ځکه چې زموږ رب نن دومره غوسه دی چې نه مخکې دومره په غوسه کې وو او نه به په روان وخت کې دومره غوسه کېږي، موږ خبرې نشو کولی. نو چې پیغمبران الله سره د خبرو کولو طاقت نه لري او جبریل علیه السلام په شان هستي د الله سره خبرې نشي کولی په هغه ورځ مګر د الله په اجازت. نو سوچ وکړئ چې دا ورځ به څومره سخته ورځ وي. اوس دلته که څوک دا سوال وکړي چې لکه نورو بعضو دلایلو نه دا خبره ثابتېږي، قرآن کې هم شته او حدیثونو کې هم چې د انسانان به د الله سره خبرې کوي او د مخلوق به خبرې کوي او د خپل نفس په باره کې به بحث مباحثې کوي، او دلته الله وایي چې هېڅوک به خبرې نشي کولی.
نو دا به څنګه راجمع کوو دا دلایل؟ نو جواب د هغې دا دی چې د قیامت ورځ 50 کاله ورځ ده. دا ټول په یو طریقې سره نه تېرېږي، بلکې په دې کې به قسمه قسم حالات راځي. نو یو وخت به داسې راشي چې څوک به خبرې نشي کولی. الله دلته د هغې تذکره وکړه. نو دلته هم دا وي چې الا بإذن، مګر دا چې الله اجازت ورکړي نو الله به اجازت ورکړي. نو بیا به بعض حالات پکې داسې راشي چې خلک به خبرې کوي. نو دې سره ټول دلایل راجمع کېږي. فمنهم شقي وسعید، نو باز د دوی نه به بدبخته وي او باز به نیک بخته وي. بدبخته او نیک بخته نه مراد جنتیان او جهنمیان دي. یعنی باز به جهنمیانی او باز به جنتیانی. فأما الذين شقوا ففي النار، نو هر چا کسان دي چې بدبخته شو نو په اور کې به یې. لهم فيها زفير وشهيق، دوی لره به په هغې کې اسویلي وي او رمباړې وي. زفیر و شهیق، دوی به اسویلي کوي او رمباړې او چغې به وایي. دا به انجام یې دوی الله دې موږ ټول وساتي. دا د هغه بدبختو خلکو انجام دی. جهنم دی او په جهنم کې چغې چغارې، په جهنم کې اسویلي، په جهنم کې افسوسونه، په جهنم کې حسرتونه، په جهنم کې ندامتونه. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، همیشه به یې په هغې کې تر څو پورې چې همیشه یې اسمانونه او ځمکه. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، په هغه ورځ باندې به دا ځمکه هم بدله شي او د اسمان به هم بدل شي. که څوک دا وایي چې یاره قرآن هم دا خبره ثابته ده، حدیث کې هم شته چې د اسمان به دړې وړې شي او دا غرونه به والوځي او دا هر څه به ختم شي، نو صحیح ده، خو الله به بدل کړي. الله به بدل کړي. د ځمکې په بدله کې به بله ځمکه شي. یوم تبدل الارض غیر الارض، او دقه شان اسمانونه به هم الله بدل کړي. نو څو پورې چې دا ځمکې او اسمانونه وي، دا جهنمیان به په کوم ځای کې؟ جهنم کې به. الا ما شاء ربک، مگر هغه چې وغواړي رب ستا. ای څه معنی شو؟ جهنمیان به همیشه په جهنم کې، مگر هغه چې رب وغواړي. ګناهګار به ته الله راوباسي، او چې موحدین به ته الله راوباسي. ګناهګار خو ټول دي، خو موحدین ګناهګار به ته الله راوباسي. دا استثناء دې دپاره همیشه به یې جهنمیان په جهنم کې. دا خبره الله وکړه. مګر هغه څوک چې الله وغواړي هغه به همیشه نه. هغه څوک چې هغه ګناهګار موحدین، څو پورې چې الله هغوی له عذاب ورکول غواړي عذاب به ورکړي، خو د همیشه دپاره به نه په جهنم کې. یو وخت به په دې سې راځي چې الله به راوباسي. ان ربك فعال لما يريد، یقینا رب ستا کوونکی دغه کار دی چې وی غواړي. د الله نه څوک تپوس نشي کولی چې دا کار دې ولې کړی دی او دا دې ولې نه دی کړی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله زما نه څوک تپوس نشي کولی، زه به تپوس کوم. الله ان ربك فعال لما يريد، چې څه الله وغواړي هغه کوي. واما الذين سعدوا، او هر چې هغه کسان دي چې نیک بخته شوي دي، ففي الجنه، نو په جنت کې به یې خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې ما دامت السماوات والارض، تر څو پورې چې همیشه یې اسمانونه او ځمکه. جنتیان به همیشه په جنت کې څو پورې چې د اسمانونه او ځمکه یې. الا ما شاء ربک، مګر هغه چې غواړي رب ستا. حدیث معنی شو. دلته استثناء ته څه ضرورت و؟ دا خبره خو زه واضحه ده چې جهنم کې به ټول جهنمیان همیشه نه وي، موحدین به ترې راوځي. نو جنت کې څه معنی شو؟
الا ما شاء ربک مگر دا چې الله وغواړي. جنتیان مبارک نه دلته عام جنت خبره کی ففي الجنة خدوه په جنت کې همیشه دپاره. دلته استثناء دې دپاره ده معنی دا ده چې الله وایي چې جنتیان به همیشه په جنت کې مګر چې زه وغواړم راویستی شمه. د الله مشیت خو آزاد دی که نه که نه په الله باندې څه پابندي شتي نشته پې که نه. که الله وغواړي جنتیان راویستی شي که نه شي راویستی شي خو داسې کوي نه. یو معنی دا شو الله وایي چې جنتیان همیشه په جنت کې دي. ها که زه وغواړم نو زه خو هر څه کولی شم جنت ته بیا هم راویستی شي خو داسې کوي نه ځکه چې الله د خپل قانون مطابق کار کوي او څه چې ویلي هغه پوره کوي. د الله نور ځایونه کړي چې دوی همیشه په جنت کې. نور د الله مشیت خو آزاد دی که الله وغواړي کولی شي. یو معنی دا ده. دویمه معنی چا دا ذکر کړې ده بعضو علماو د دې مشیت نه مراد دا دی چې جنتیان خو به همیشه په جنت کې مګر په هغه زمانه کې چې د قیامت په میدان کې او جنت ته نه تلي او د حساب کتاب په دې خبرو کې راګیري نو دغه مراد دغه وخت استثنایی وخت دی. یعنی همیشه دوی په جنت کې دي خو الا ما شاء رب مګر هغه چې الله وغواړي. نو الله څه وختلي دغه وخت کې کله چې دوی د جنت نه بهر وو او د آخرت په دې سختو کې وو دغه وخت یې بهر تېر کړو. نور به دوی همیشه په کوم ځای کې همیشه به دوی په جنت کې. عطاء غیر مجذوذ ورکړه دا چې نه به شي قطع کولی یا نه به پرې کېږي. جنتیانو ته چې دا کومه ورکړه ده د الله له طرف نه دا داسې ورکړه ده چې دا به نه ختمېږي. ګور دا خبره که مشیت پسې الله وکړه چې زما مشیت ګور آزاد دی زه خو هر څه کولی شم خو داسې نه کوم چې زه د دوی دا نعمتونه ختم کړم. دا نعمتونه به همیشه په دوی باندې په جنتیانو باندې. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء نو مه کېږه ته په شک کې د هغې نه چې بندګي کوي دا خلک. اوس د موجوده مشرکینو حال بیانېږي. الله پیغمبر ته وایي دا کم مشرکان چې د کمو معبودانو بندګي کوي او د بوتانو ته پراته دي په دې کې شک مه کوه چې دوی ګمراهان دي. هېڅ شک په دې خبره کې مه کوه. ښه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په دې کې شک نه دی کړی. دا خو یقیني خبره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ایمان او یقینو چې د دوی دا معبودان دا باطل معبودان دي. نو بیا ولې الله پیغمبر ته دا خبره کوي؟ جواب دا دی چې په دې کې مقصد هغه خلکو ته خبره اورول دي او زورونه ورکول دي چې د هغوی په زړونو کې د بوتانو او نورو باطل معبودانو د عبادت کوونکو په ګمراهۍ کې شک کوي چې کیدی شي دوی ګمراه او کیدی شي نه الله وایي دې کې به قطعا شک نه کوئ. په دې کې به ذره برابر شک نه کوئ چې دا کافران دا ګمراه دي. اوس که یو سړی راشي چې یاره دا شک شروع کړي چې یاره دا د دې بوتانو دا بندګي دا به غلطه یو که نه اصل کې د بیا په توحید باندې صحیح ایمان نشته. اصل کې د په خپل اسلام باندې صحیح ایمان نه دی راوړی. ته څنګه شکي کېږي په دې کې؟ یو سړی غیر الله ته پروت دی او هغه ته سجدې لګوي او د هغه نه حاجتونه غواړي او د هغه بندګي کوي او دی ویره زه شک کې یم چې دی به ګوره به غلطه یو که نه وایي یا زه په شک کې یم چې ده چې کوم معبود جوړ کړی د خپل طرف نه او د الله سره شریک کړی چې دا باطل به معبود باطل به یو که نه وایي. دا څه خبره شو؟ الله وایي دې کې به شک نه کوئ. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل بندگی نه کوي دوی مگر په شان د هغې چې بندګي کوله پلارانو د دوی مخکې د دې نه. معنی دا ده چې د کافرانو د معبودانو په باطل کېدو کې شک مه کوئ. د دوی معبودان هم د دوی د پلار د معبودانو په شان دروغجن او باطل دي. کومو بوتانو ته چې د دوی پلاران پراته وو
او د دوی نیکونه ورته پراته وو، هغه هم باطل معبودان وو، هغه هم دوی دروغ قصې جوړې کړې وې، هغه هر څه هم دروغ وو، هغه هم ګمراهي وه. دقه شان د دې کشرانو دا معبودان هم باطل معبودان دي. څنګه چې مشران په ګمراهۍ کې وو، نو دقه شان کشران هم په ګمراهۍ کې دي. او څنګه چې الله هغه مشران هلاک کړي دي، نو اشاره ده چې دا کشران هم الله وایي زه به هلاک کړم د هغوی په شان. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، او یقینا منګه پوره ورکوونکي یو دوی ته برخه د دوی چې کمه به نه کړې شي. څنګه چې دوی مشرانو ته پوره بدله میلاو شوې وه، نو دغه شان دې کشرانو ته هم الله وایي زه به پوره بدله ورکړم، هېڅ کمی به پکې ونه کړمه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، او یقینا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب، نو اختلاف وکړی شو په هغې کې. بیا د موسی علیه السلام تذکره، وجه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلي چې ای پیغمبره موږ موسی علیه السلام له تورات ورکړو، نو خلق د تورات په باره کې په دوو ډلو کې تقسیم شول، چا پې ایمان راوړو او چا انکار وکړو. نو ای پیغمبره دا ستا دا خبره چې بعض خلک مني او بعضې نه مني، ته هم په دې زړه مه خفه کوه، دا ته اولنی پیغمبر نه چې تا سره داسې کېږي. موسی علیه السلام سره تورات و، بیا هم خلکو اختلافات پیدا کړو. تا سره قرآن دی، حق کتاب دی، خو خلک به اختلافات کوي، په دې به زړه نه خفه کوي. په دې کې یو بلې خبرې ته م اشاره ده چې اختلاف هغه څوک جوړوي چې څوک حق نه مني، او څوک چې حق مني هغه خو اختلافاتو نه ځان لرې ساتي. دا بعض خلک موږ ته وایي تاسو اختلافات جوړ کړو، تاسو ډلې جوړې کړې. موږ ډلې نه دي جوړې کړي، بلکې موږ خو دا دعوت ورکوو چې ډلې ختمې کړې راشي. اوس تاسو له مثال درکړم، زه دا قرآن بیانوم، دا واضح ایتونه دي. څوک چې دا مني دې اختلافات پیدا کوي، که څوک چې نه مني هغه اختلافات پیدا کوي، او څوک چې نه مني هغه اختلافات پیدا کوي. یعنې راشئ د نن نه دا قرآن او حدیث رالو چې په دې کې صحیح ده ټول منو، ته به ګورو چې اختلافات ختمېږي که نه ختمېږي. نو اختلافات به څه ختم شي چې قرآن او حدیث بیان کړی شي، د هغې په مقابله کې څوک مذهب بیانوي او څوک کتاب بیانوي خپل، او څوک خپل مولا یادوي، څوک خپل ملک یادوي، څوک خپله ژبه یادوي. اختلافات به څنګه ختم شي؟ الله وایي موسی علیه السلام له ما تورات ورکو، بیا هم خلک په دوو ډلو کې تقسیم شو، اختلاف یې جوړ کړو. څنګه دوو ډلو کې شو؟ یو دا چې د حق ملګري شو، او هغه نورو حق منلو نه انکار وکړو. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، او که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده د طرف د ربستانه، خامخا فیصله به شوې په منځ د دوی کې. دې څه معنی ده؟ که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده د ربستانه، نو خامخا فیصله به شوې. یو جواب دا دی بارک الله فیک چې د الله د طرف نه که خبره نه وي مخکې شوې، نیټه نه وی لیکلی شوې، او الله د عذاب وخت نه مقرر کړی، نو د عذاب الله ما په تادیې سره هم راوستی شو په دوی باندې. دویمه ده که چېرته د دوی د عذاب اخرت سره نه وی تړلی شوی، الله ما په دنیا کې هم راوستو، دا قصه مې ونه ختمول. هلته دوی دپاره په آخرت کې جهنم انتظار کوي. بعضو مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده طرف د ربستانه، نو فیصله به شوې وي. وایي هغه معنی دا ده چې د الله رحمت د هغه په غضب باندې مخکې کړی شوی دی. نو الله وایي که چېرته دا خبره نه وې، نو بیا دوی ته مهلت نه میلاوېدو. خو دوی ته چې دا مهلت ورکړی شوی دی، دا په دې چې زما رحمت په غضب باندې زورور دی. د الله رحمت په غضب باندې څه دی؟ زورور شوی دی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، او یقینا دوی خامخا په شک کې دي د دې نه چې سخت شک دی. الله وایي کافران د قرآن په باره کې په انتهایي شک کې اخته دي. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، او یقینا هر یو د دوی نه
هر کله چې را پورته کړی شي په قیامت کې خامخا پوره به ورکړي دوی طرف ستا بدله د عملونو د دوی. پیغمبر غم مه کوه، د هرې خبرې به دوی ته بدله میلاویږي. قیامت چې کله راشي کنه هر یو ته به پوره پوره بدله میلاویږي. بدله به ربک ستا رب به ورکوي. انه بما یعملون خبیر، یقینا الله پاک عملونو چې دوی کوي خبردار دی. اوس الله ګوره پیغمبر ته نصیحت کوي چې دوی خو د مشرکان خو په ګډ وډو روان دي او په شک کې اخته دي او اختلافات یې پیدا کړي دي، خو ته ګورې مضبوطه د خپله لار راونیسه او کلک شه په دې خپله لار باندې. فاستقم کما امرت، نو کلک شه په دین لکه څنګه چې حکم شوی دی تا ته. ومن تاب معک، او هغه څوک چې توبې ویستلې د ستا سره. ولا تطغوا، او د حد نه مه تېرېږئ. ځکه یو روایت کې داسې راځي وی کله چې دا آیت نازل شو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی تیار شئ تیار شئ. یعنی الله راته امر وکړو چې اوس ښه مضبوط په دې خپله لار اوسئ. ومن تاب معک، او څوک چې تا سره په دې دین باندې ولاړ دي او څوک چې تا سره ملګري دي په دې لاره کې، ښه مضبوط اوسئ. د کافرانو په مقابله کې خپل دعوت جاري ساته، خپل تبلیغ جاري ساته. انه بما تعملون بصیر، یقینا الله پاک عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، او مه مایله کېږئ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی. فتمسکم النار، نو وبرسي تاسو ته اور. مخکې الله وکړي چې فاستقم، استقامت په ځان کې راولئ. مخکې الله وی چې په ځان کې څه راولئ؟ استقامت راولئ، کلک شئ په دې لاره باندې. دا استقامت څه شی خرابوي؟ چې کله یو سړی ظالمانو ته مایله شي، د الله د دین دشمنانو ته مایله شي، د دې سره استقامت څه دی؟ خرابي. نو الله وی پیغمبره ته او ستا د مؤمنان ملګري په دې حق لار باندې مضبوط اوسئ، نیغ په دې لار باندې روان شئ او مه کږېږئ د ظالمانو طرف ته، ګنې دا استقامت به هم خراب شي. فتمسکم النار، وبرسي تاسو ته اور. وما لكم من دون الله من اولیاء، او نشتی تاسو لره سوا د الله نه دوستان. ثم لا تنصرون، بیا به مدد نشي کېدی تاسو سره. که ظالمانو ته مایله شوئ نو د الله د طرف نه به د باندې عذاب راشي، اور به درته در ورسي، او بیا داسې ستاسو څوک دوستان هم نشتي چې د الله د عذاب په مقابله کې تاسو سره څه وکړي؟ مرسته وکړي. داسې هېڅوک بیا نشتي. وأقم الصلاة طرفي النهار، او پابندی کو د مانځه په دواړو طرفونو د ورځې کې. وزلفا من الليل، او په اولنو وختونو کې د شپې نه. دواړه طرفونو د ورځې، یعنی اولنۍ برخه او اخرنۍ برخه، دغه شان د شپې په بعضو حصو کې الله سبحانه وتعالی وی منځونه کوي. ان الحسنات یذهبن السیئات، یقینا نیک عملونه بوزي بدو لره. ذلك ذکرى للذاکرین، دا نصیحت ته د پاره د نصیحت اخیستونکو. یو حدیث راځي دې باره کې، او د حدیثونو په دې مشهور کتابونو کې شتي. یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه سره دا چلو کې چې ښکل کړې وه. یو روایت کې داسې راځي چې هغه سامان خرڅو او دې ښځې ته ویې دلته راشه، دلته سامان پروت دی، دننه راشه. هغې چې دننه بوتله نو هغې ښکل کړه، وینې ښکلې کړه. بیا راغی دغه کس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، ویې رسوله په ما حد قایم کړه. او ډېر پاک خلک وو، خو انسان خو
کمزور دی، ګناه تی کیدی شي، خطا تی کیدی شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحت د باندې قایم کا، وی دغه شمه یو زنانه ښکل کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو چې په دې صحت قایم یې، د دې لپاره دې صحت خو نه راغلی چې رجم کا، خو ما رجم کا. یا رسول الله امر وکړي چې دا خلک مې مړ کړي، ختم مې کړي. ښکل کړي مې ده، ویراني ولې مې ده، زنا مې نه ده کړې، زنا مې ورسره نور نه ده کړې، خو صرف دغه دی چې ښکل کړي مې ده، رانیولې مې ده، او ته بس په ما حد قایم که. بیا ناستو جومات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لمونځ هم وکړو، الله دا ایتونه نازل کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو چې شو هغه پلانی، وي زه یم یا رسول الله. وي تاسو موږ سره لمونځ وکړو، وي دې سره الله دا ګناهونه معاف کوي. نو ځکه الله وایي چې د ورځې په اولنۍ او په اخرنۍ برخه کې مونځ کوه، د شپې په بعضو وختونو کې کوه، یقینا نیک عملونه ختموي بد عملونه. نو هغه صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وښوه چې ته چې څومره نیکیانې کوې نو دا ګناهونه، دا ګناه به الله معاف کړي. نو هغه بیا ووایي یا رسول الله، یعنې دا خبره زما دپاره خاص ده، یعنې الله ما ته دا طریقه وښوه چې ګناه دنه شوي ده، اوس پسې نیکیانې وکړه دا به معاف کړی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه، دا د ټول امت دپاره عامه، په ټول امت کې چې د چا نه هم ګناه وشي او په دې ګناه پسې بیا د نیکیانې وکړي، نو دې نیکیانو د لاسه بیا ګناه څه شي، هغه به ختمه شي. واصبر او صبر کوه. یو فایده داره ووته دغه آیت نه، تېر شوی آیت شو چې پیغمبر ته مخکې الله څه وایي چې دعوت کوه او په دې لار باندې څه شه، مضبوط شه. بیا ورته وایي مونځ کوه. معنی دا شوه، دا یو بله فایده شوه چې څومره انسان منځونه ډېر کوي نو دومره ورته استقامت نصیب کېږي. څومره چې انسان منځونه ډېر کوي د الله په دین باندې مضبوط ولاړ وي، د الله په لار باندې مضبوط ولاړ وي. نو اوس بله طریقه ورته دا کوي چې واصبر او صبر کوه. دعوت ته لار داسې اسانه لار نه ده، او دعوت ته کار داسې اسان کار خو نه دی. دا خو د عوام چې کله د علما ویني او داعیان ویني، مړه مزې وکړي، دوی خو سمې مزې وکړي، او خبر نه دي چې دا څومره سخته لار ده، او خبر نه دي چې دا څومره ګران کار دی. نو الله وایي واصبر، صبر کوه. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، یقینا الله نه ضایع کوي اجر د نیک عمل کوونکو. اوس الله د پخوانو نه یو ګیله بیانوي چې ولې په پخوانو خلکو کې د علم او د عقل او د پوهې خاوندان نه وو چې دا خلک یې د بدو کارونو نه منع کړی وی. فلولا كان من القرون من قبلكم، بس ولې نه وو هغه قومونو نه چې مخکې ستاسو نه، اولو بقیه پوهې والا خلک، ینهون عن الفساد فی الارض، چې منع یې کوله د ګناهونو نه په ځمکه کې. داسې خلک ولې نه وو په پخوانو کې؟ ګیله ده د الله طرف. داسې د عقل خاوندان الله وایي نه وو چې دا خلک یې د ګناهونو نه منع کړی. هو خو لږ وو. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، مگر لږ کسان دا کسانو نه چې بچ کړل منګه د دوی نه، هغه الله بچ کړي او نو ټول تباه شوي دي. وردې کې دا فایده راووته چې څوک هم د ښه کار امر کوي او د بد کار نه منع کوي، الله یې د عذابونو نه ساتي. و د آیت خو تاسو واورېدئ، معنی د آیت څه ده؟ الله وایي په دې پخوانو کې ولې د عقل خاوندان داسې نه وو چې دا خلک یې د څه نه منع کړی وی؟ د ګناهونو نه. الله وایي بعض پکې لږ وو، عقل لږ الله وایي ما بچ کړل د عذاب نه، هغوی له مې نجات ورکړو، او د باقي ټول الله تباه کړي دي. واتبع الذين ظلموا ماذا اترفوا فيه، او روان شو کسان چې ظلم یې کړی وو په هغه نعمتونو پسې چې مسکړی شوي وو په هغې کې. هغه بعضو خو خلک د ګناهونو نه بند کړو، هغه لږ خلک وو، الله هغوی له نجات هم ورکړو، د عذاب نه هم وساتل. باقي نورو څه چې وکړو هغوی په دې خپلو نعمتونو کې مس شوي، کم نعمتونه چې الله ورکړي په هغې کې مس شوي او په دې ګناهونو کې ورننوتي اوسم. وکانو مجرمین، او هغوی مجرمان. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم،
او نه دی رب ستا چې تبا کی چې هلاک کړي کلوالا یا تبای کی په وجه د ظلم داغوی و اهلها مصلحون او اوسیدونکي د هغې اصلاح کوونکي. الله وی زه داسې نه کوم. د دې آیت یو تفسیر دا دی که مشرک یو سړی دی مشرک دی خو تر څو پورې چې دوی یو بل ته د ښه کار امر کوي او د بدۍ نه منع کوي نو الله وی صرف د شرک د لاسه نه تباه کوم. بیا دې کې بله فایده راووته چې کوم قوم کې د یو بل د اصلاح روانوي او یو بل ته نصیحتونه کېږي او یو بل د غلطو کارونو نه خلک منع کوي هغه قوم الله نه تباه کوي. د فایده دې ځینې راووته. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة او که غوښتلی رب ستا خامخا ګرځولی به وی خلکو لره یوه ډله. الله داسې کولی شو چې دا ټول خلک یې یو ډله ګرځولی وی خو داسې الله ونه کړه. ولې؟ ځکه چې دې کې حکمت دی. امتحان هم دقه دی. امتحان هم دا دی چې دا خلک ټول په دوی کې اختلاف هم راتلی شي دوی د یو بل نه جدا کېدی هم شي دوی په ډلو کې تقسیمېدی هم شي نو امتحان پته هم په داسې وخت کې لګي. ولا يزالون مختلفين او همیشه به دوی اختلاف کوونکي همیشه به دا خلک به اختلاف کې پراته دا به هر وخت به اختلافي. الا من رحم ربك مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه رب ستا هغه د اختلاف نه بچي. دا بس خلک ذکر کوي که نه دا خبره خصوصا د جامد مقلدین چې کم دی یو منګړت روایت پیش کوي وي پیغمبر وایي چې اختلاف امتي رحمه زما امت کې اختلاف څه دی رحمت دی. حالانکې دلته الله وایي دا خلک به په اختلاف کي مګر هغه چې الله پرې رحم وکړي چې الله پرې رحم وکړي هغه اختلاف بیا نه کوي. نو څنګه یو سړی وایي چې اختلاف رحمت دی؟ لکه زه اکثر ملګرو ته چې څوک درته وایي چې اختلاف رحمت دی ورته وایي الله دې ستا په کور کې هم راولي امین به پې ووایي نه وایي. نو څنګه په امت کې اختلاف رحمت ګڼي؟ اتفاق رحمت دی اختلاف نه. ولذلك خلقهم او د دې دپاره یې پیدا کړي دي. وتمت کلمة ربک او پوره شوي د فیصله د رب ستا. فیصله څه ده؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین خامخا ډکوم به جهنم لره د پیریانو او انسانانو ټولونه. وكلا نقص عليك من انباء الرسل او ټول د رسولانو نه بیانو منګه پتا باندې د خبرونو د رسولانو نه ما نثبت به فؤادك هغه چې مضبوطه و په هغې سره زړه ستا. فایده الله هلته بیان کړې چې پیغمبره موږ چې تا ته د پیغمبرانو د څومره قصې بیانو دا ولې بیانو چې ستا د زړه مضبوط شي چې ستا د زړه مضبوط شي تا له تسلي درکوو چې ستا د زړه نه خفګانونه وځي چې ته غم نه کې. وجاءك في هذه الحق او راغلی دی تا ته په دې قصو کې حق وموعظه او نصیحت وذکرى للمؤمنین او یاداش د پاره د مؤمنانو. په دې قصو کې الله وی حق پروت دی په دې قصو کې نصیحت پروت دی په دې قصو کې وعظ پروت دی په دې قصو کې یادداشت دی د مؤمنانو لپاره. اوس په دې اخرني دوه ایتونو کې الله مشرکانو ته سخته دمکي ورکړې ده. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم او ویا کسانو ته چې ایمان نه راوړي عمل کوئ په طریقه خپله. انا عاملون یقینا من هم عمل کوونکي په خپله طریقه. وانتظروا انا منتظرون او انتظار کو یقینا من هم انتظار کوونکي یو. دې کې سخته دمکي ده د کافرانو دپاره چې ای کافرانو مشرکانو که تاسو دعوت قبول نکو او په خپل کفر باندې ودرېدئ نو صحیح ده تاسو چې څه غواړئ هغه کوئ او موږ په خپل اسلام باندې عمل کوو تاسو هم د خپل انجام انتظار کوئ او موږ به هم انتظار کوو چې الله موږ له څنګه عزتونه راکوي.
پته به مو ولګي وانتظروا انتظار کوئ انا منتظرون موږ هم انتظار کوونکي یو. اوس په دې اخرني آیت کې الله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلي ورکوي او کافرانو ته دمکي چې پیغمبره غم مه کوه، ته خو د هغه رب د طرف نه رالېږلی شوی پیغمبري، ته خو د هغه رب بندې چې هغه په هره پټه خبره باندې پوهه دی او د ټولو خبرو واپسي هغه ته ده. ولله غیب السماوات والارض، او خاص الله لره علم د پټو شیزونو د اسمانونو او د ځمکې دی. وإلیه یرجع الامر كله، او خاص هغه ته ورګرځولی کېږي کارونه ټول. فاعبده وتوکل علیه، نو بندگی کوه د هغه او ځان وسپاره په هغه باندې. وما ربك بغافل عما تعملون، او نه دی رب ستا نه خبره د هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ. دې کې تسلي د پیغمبر دپاره چې پیغمبره الله د ځمکې او د اسمان په پټو خبرو باندې پوهه دی، نو ستا څه خیال دی چې د مشرکانو په کارونو باندې نه دی پوهه؟ ستا به یې څه خیال دی چې دغه رب به د مشرکانو په دې سینو کې چې دوی کومې خبرې پټې کړي دي په دې به هغه نه پوهه؟ بلکل پې پوهه دی، بلکل پې عالم دی. نو چې هغه پې پوهه دی او عالم دی، نو ای پیغمبره فاعبده، ته د خپل رب بندګي کوه. وتوکل علیه، او هغه ته ځان وسپاره، په هغه باندې توکل وکړه. او ستا رب غافله نه دی، نه د هغوی د عملونو نه غافله دی او نه ستاسو د عملونو نه غافله دی. ټولو سره به حساب کېږي او بدله به میلاویږي، د هغوی بد انجام او ستاسو ښه انجام. نو په دې کې تسلي پرته وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره، او دنه به کې دمکین پرته ده نافرمانو خلکو دپاره. په دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو او دا صورت هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به باقي صورتونه پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د خپلو عذابونو نه وساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هغه خلکو نه په آخرت کې شمار کړي کوم خلک چې به خوشبخت او همیشه دپاره به په جنت کې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.